ستاسو د سر په ویښتو کې خشکي ولې جوړیږي؟ په پښتو کې به موږ ورته جراثیم وایو، هغه ته فنګل ویل شي. دا فنګل چې کله ستاسو د سر ویښتو ته راشي نو ستاسو د ویښتو کې هغه تیل سکي کم چې ستاسو د ویښتو د جړلې نه راوځي، او کله چې دا تیل سکي نو د دې سره خپل آبادي په سر کې زیاته کی، او کله چې په سر کې آبادي زیاته کی نو د دې سره ستاسو د سر چې کومه سرمنده هغه په خرابېدو شي. کله چې ستاسو د سر سرمن په خرابېدو شي نو ستاسو د سر هغه سرمن کومه چې خرابه شوي وي او ستاسو د ویښتو هغه تیل کم چې د ویښتو د جړلې نه راوځي ستاسو په سر کې، نو دا دواړه بیا میکس کیږي، او کله چې دا دواړه میکس کیږي نو د دې نه بیا خشکي جوړیږي ستاسو په سر کې. نو که چیرې ستاسو ته هم خشکي وي او د دې علاج کول غواړئ نو تاسو زما کلینیک ته په دې اډرس باندې راتلی شئ. ستاسو د سر په ویښتو کې خشکي ولې جوړیږي؟ په پښتو کې به موږ ورته جراثیم وایو، هغه ته فنګل ویل شي. دا فنګل چې کله ستاسو د سر ویښتو ته راشي نو ستاسو د ویښتو کې هغه تیل سکي کم چې ستاسو د ویښتو د جړلې نه راوځي، او کله چې دا تیل سکي نو د دې سره خپل آبادي په سر کې زیاته کی، او کله چې په سر کې آبادي زیاته کی نو د دې سره ستاسو د سر چې کومه سرمنده هغه په خرابېدو شي. کله چې ستاسو د سر سرمن په خرابېدو شي نو ستاسو د سر هغه سرمن کومه چې خرابه شوي وي او ستاسو د ویښتو هغه تیل کم چې د ویښتو د جړلې نه راوځي ستاسو په سر کې، نو دا دواړه بیا میکس کیږي، او کله چې دا دواړه میکس کیږي نو د دې نه بیا خشکي جوړیږي ستاسو په سر کې. نو که چیرې ستاسو ته هم خشکي وي او د دې علاج کول غواړئ نو تاسو زما کلینیک ته په دې اډرس باندې راتلی شئ. شکریہ. الله حافظ.